حضرت سلمان رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم د شعبان په وروستۍ ورځ موږ ته وعظ وفرمایه چې ای خلقو په تاسې باندې یوه میاشت را روانه ده چې ډېره لویه مبارکه میاشت ده. په دې کې یوه شپه ده شب قدر چې د زرو میاشتو نه زیاته ده. الله تعالی د دې میاشتې روژې فرض کړي دي او د دې د شپې قیام یعنې تراویح یې د ثواب څیز ګرځولی دی. څوک چې په دې میاشت کې په یوه نیکۍ د الله تعالی نزدېکت حاصل کړي هغه داسې دی لکه چې په غیر رمضان کې فرض ادا کړه، او څوک چې په دې میاشت کې یو فرض ادا کړي هغه داسې دی لکه چې په غیر رمضان کې اویا فرض ادا کړي. دا میاشت د صبر میاشت ده او د صبر بدله جنت ده، او دا میاشت خلقو سره د غمخوارۍ کولو ده. په دې میاشت کې د مؤمن رزق زیاتولی شي. څوک چې د یو روژهدار روژه ماتی وکړي د هغه دپاره د ګناهونو معاف کېدو او د اور نه د خلاصېدو سبب وګرځي، او د روژهدار د ثواب په شان د ده ثواب وشي، او د دغه روژهدار نه به هېڅ نشي کمولی. صحابه کرامو رضوان الله عنهم اجمعین عرض وکړو چې ای د الله رسول صلی الله علیه وسلم مونږ کې هر یو کس خو دومره طاقت نه لري چې روژهدار روژه ماتی وکړي. نبی پاک صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې دا په ماړه ګېډه خوړلو باندې نه ده، دا ثواب الله جل شانه په یوه کجوره روژه ماتي روژې ماتولو یا په یو ګوټ اوبو یا په یو ګوټ لڅۍ څکلو هم ورکوي. دا یو داسې میاشت ده چې د دې اوله حصه د الله جل شانه رحمت دی، او منځنۍ حصه یې مغفرت دی، او وروستۍ حصه یې د اور نه ازادي ده. څوک چې په دې میاشت کې د خپل غلام او خادم نه بوج سپک کړي الله جل شانه د هغه مغفرت فرمایي او د اور نه ازادي ورکوي. او د څلورو څیزونو په دې کې ډیروالی کوئ چې په هغې کې دوه څیزونه خو د الله تعالی جل شانه د رضا دپاره دي، او دوه څیزونه داسې دي چې د هغې نه بغیر ستاسو خلاصی نشته. لومبني دوه څیزونه چې په هغې تاسو خپل رب راضي کړی هغه د کلمې طیبې او د استغفار ډیروالی دی، او دوه نور څیزونه دا دي چې د جنت طلب کوئ او د اور نه پناه غواړئ. څوک چې په چا روژهدار اوبه وڅکي الله جل شانه به د قیامت په ورځ زما د حوض نه په هغه داسې اوبه وڅکي چې د هغې نه پس به جنت کې تر داخلېدو پورې نه تږی کېږي. الله پاک دې موږ تاسو ټولو ته عمل کولو توفیق را نصیب